د قرآن کریم د 90مې سپارې اول سورت سورة الملک سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 10 آیات او 2 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پوره رحم کوونکی دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. دلی برکت خاوند دی هغه الله جل جلاله چې پلاس د هغه کې یعنی بلاکی پسنګ چې د الله د شان سره مناسب وي سلطنت یعنی بادشاہی ده او همدغه الله جل جلاله پر هر شی باندې ډیر ښه قادر دی. هغه الله جل جلاله چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند د پاره د دې چې وازموي یعنی امتحان کې تاسو چې کوم یو لتاسو ډیر شدي د عمل په اعتبار او همدغه الله جل جلاله شغالب قوي ډیر مغفرت کوونکی دی. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هغه الله جل جلاله چې پیدا کړی دی او اسمانونه طبقه طبقه یعنی لاندې باندې یو پر بل سربیره و بنوینه ته په پیدایش د رحمان یعنی د الله جل جلاله کې هیڅ تفاوت یعنی فرق او عیب بیا واړه وخپل سترګي چې آیا وینې ته په پیدایش کې د الله جل جلاله سریوالي یعنی نقصان بیا وګرځوه سترګي خپل دوه واره بیرته براو ګرځي تا ته سترګي بیرته ګرځیدونکي یعنی ذلیله او ستومانه او دغه به ذلیلی ستړي وي یعنی کوم عیب به نه کې پکښ پیدا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. او خامخا په تحقیق سره شایسته کړی دی موږ اسمان ډیر نږدې یعنی مځکې ته نږدې په څراغانو سره چې مراد ځینې ستوري دي او ګرځولي دي موږ دغه ستوري ویشتونکي د پاره د شیطانانو چې مراد ځینې هغه شیطانان دي چې کله د اسماني خبرو د غلا د پاره او اسمانو ته خیږي خو د هغه د ستورو په شکل په هغه ستوري ویشتل کیږي چې شکل د ستوري وي او په حقیقت کې هغه یو شعلي وي یعنی ستوري نه وي او موږ تیار کړی دی د دې لپاره عذاب ډیر سوځونکی. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. او ستد پاره د هغو کسانو چې کافران سوي دي په خپل رب باندې عذاب د جهنم یعنی دوزخ او بد ځای د ورتلو دی د دوزخ. کله چې وغورځول سي دی په دې اور شي واوري دی دغه لره یو لوی بد اواز او هغه یعنی جهنم به جوش وهي یعنی ډیر ګرم بوي او ډیر په یو سخت حالت کې بوي. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال کبیر. نږدې به وي چې ټوټې ټوټې سي د ډیره قهر څخه
هغه وخت چې وغورځول سي په دې جهنم کې یوه ډله د انکار کوونکو څخه پوښتنه به وکړي د دوی څخه هغه چوکیداران یعنی نګرانان د دوزخ ایا نو راغلی تاسو ته بیرونکی یعنی یو نبی نو به وایي چې هو په تحقیق سره راغلی او موږ ته بیرونکی یعنی پیغمبر نو موږ هغه درواغجن وبلی او موږ به وده ته ویل چې نه دي رالیږلي الله جل جلاله هیڅ شی نه یستاسې مګر په ګمراهي لویه کښې وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير او وبوای هغه انکار کوونکی کچيري وای موږ چې اوریدلای مو یعنی هغه د خپل نبی خبر مو اوریدلای یا معقل درلودلای نو نه بوای موږ نن په ملګرو د دوزخ یعنی نن به موږ په جهنم کې نه وای نو اقرار وکړي دی په خپل ګناه باندې نو لريوالي دی وی خاوندانو د دوزخ ته یعنی دی چې د الله جل جلاله د رحمت او د الله د نعمتو څخه لري وي إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بشک هغه کسان چې بیریږي د خپل رب څخه په غیب سره ستا ودی ته مغفرت د ګناهونو یعنی د دې ګناهونو به بخښل کیږي د الله جل جلاله د طرفه او اجر یعنی ثواب دی ډیر لوی چې مراد ځنی جنت دی وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير او خبره کچيري پټوي تاسو او کښکار کوي بشک الله جل جلاله ش خبر دی په پټو خبرو د سينو باندې هم هغه الله جل جلاله چې پیدا کړی دی یعنی زړونه او همدغه الله جل جلاله دی بارک لیدونکي او ش خبردار دی هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور دغه الله جل جلاله هغه ذات دی چې ګرځولې د تاسو تمزکه پستا یعنی تابعدار نو تاسو ګرځي پروژو د دې مزکی یعنی پر اطراف وي او خوري د رزق څخه د الله جل جلاله چې د دې مزکی څخه تاسو ته درکړي دي او خاص الله جل جلاله ته بیا راپورته کېدل دي تاسو چې مراد ځنی د قیامت ورځ ده أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آیا په امن کې استاسي له هغه چا سره یعنی الله جل جلاله څخه چې په اسمانو کې دي چې کښته یې ننباسي تاسو په مزکه کې یعنی راپورته به کړي مزکه پر تاسو باندې بیا به ناصاف هلته د مزکه لړزيږي أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير آیا په امن یعنی ډاډه او مطمئن یاست د هغه چا څخه یعنی الله جل جلاله چې په اسمانو کې دي د دې څخه چې وبلېږي پر تاسو باندې کانې وشتونکي یعنی ډبرې وشتونکي بعد نو ژر دی چې په بسې تاسو چې سرنګ و بیرول زما او خامخا په تحقیق سره درواغجن کړي وو هغه چې په خوا د دغو کفارو څخه و نو څنګه و انکار د عذاب زما یعنی هغه وخت چې دی انکار وکي نو الله و بیا موږ څنګه عذاب ورکي أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آیا نه ګوري دی مرغانو ته چې د دې پر سرو باندې دی یعنی د دې پر سر باندې لوړ ګرځي خپل وزرونه خلاصوي او بیرته ټولوي نه ساتي دی یعنی دغه مرغان په هوا کې
مگر رحمان یعنی الله جل جلاله یې ساتي. بېشک الله جل جلاله پر هر شي باندې ښه لیدونکی دی. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. آیا څوک دی هغه ذات چې هغه لښکر ستاسې سي چې مرسته وکړي ستاسې سره بغیر د رحمان یعنی الله جل جلاله څخه؟ نه دي کافران مگر په غرور یعنی خطا ایستلو او غولیدلو کښې دي. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. آیا څوک دی هغه ذات چې رزق درکړي تاسې ته که چیرې بند کړي الله جل جلاله ستاسې څخه رزق خپل، بلکې ننوتلي دي دوی په سرکشي او نفرت کې. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ایو نو هغه څوک چې ځي نسکوره یعنی سرچپا پر مخ خپل باندې ښه لار پیدا کوونکی، یا هغه څوک چې ځي برابر پر سمه لاره باندې یعنی دا سر برابرېدلی سي؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وای محمد صلی الله علیه وسلم دغه الله جل جلاله هغه ذات دی چې پیدا کړی یې ستاسې او ګرځولي دي ستاسې ته یعنی درکړي دي الله جل جلاله غوږونه او سترګې او زړونه ډېر لږ شکر باسي تاسې د الله جل جلاله د دغو نعمتو چې په دنیا کې یې درکړي دي. وای محمد صلی الله علیه وسلم دغه الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسې پیدا کړی یې په مځکه کښې او خاص دته به تاسې بیرته راټول کړل سي یعنی بیرته د هغه مځکې څخه بیرته راټولیږي و خپل رب جل جلاله ته. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. او وای دغه کفار کله به وي دغه وعده یعنی د قیامت ورځ که چیرې یاست تاسې رښتیا ویونکي صادقان. وایه ای محمد صلی الله علیه وسلم بېشکه د دې خبرې علم په نیز د الله جل جلاله دی یعنی یوازې الله په دې باندې عالم دی او بېشکه زه بیرونکی یم ښکارا د دوژخ څخه. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. نو کله چې وویني دوی هغه عذاب ډیر نږدې نو خراب پسې مخونه یعنی بدشکله بسې مخونه د هغو کسانو چې کافران سوي دي او وبویل سي و دغو کافرانو ته چې دا د هغه وعده چې تاسو به واس ژر مو غوښتل. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. وایه ای محمد صلی الله علیه وسلم آیا وینئ تاسې یعنی خبر راکړئ تاسې ما ته که چیرې ما هلاکي الله جل جلاله او هغه څوک چې زما سره دي او یا رحم وکړي الله جل جلاله پر موږ باندې نو څوک دی چې خلاص وکړي کافران د عذاب دردناکه څخه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم چې رحمان دی چې ایمان راوړی دی موږ پر هغه باندې او پر هغه باندې یعنی پر رحمان جل جلاله باندې توکل کړی دی موږ نو ژر به پوه سئ تاسې چې څوک دی هغه چې په ګمراهي ښکاره کښې دي. او ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم آیا ویني تاسو که چیرې وګرځي اوبه ستاسې کښته په مځکه کښې ننوتلي یعنې ورکې سي نو څوک دی هغه چې راولي تاسې ته اوبه روانې یعنې پاکې صافې بغیر د الله جل جلاله څخه.